سترگې سرې وي په ژړا ژړا سترگې سرې وي په ژړا ژړا ډېرې محکمې سلگی وهلې د چپ کېدو هېڅ درک نه کېده مخې شوکاری ډېر هم د څپيړو نشانونه پرې گريوان دانگې وانگې لمنې څيرې بیرې څه ويرونکې څېره څه سور په وينو بشر لکه ګلاب وي کوم ماشوم روړلی یا د هوسۍ بچی ليوه داړلی ورته بې صبره شوم چې وپوښتم لږ ورنږدې شوم خو مجال نه له قهره ډک خو د زمري په شانتې انداز یې هم د لیوني په شانتې له کمزورۍ نه رپېده خو په غرور ولاړو له سر تر خپو پورې نصور ولاړو ډېر مې په ډار ورته سلام واچوه خو د سلام یې هېڅ ځواب رانکړ ما ویل ستړی مه شې دوسته مېلمه په دې خبره لږ په خود غونتې شو ویې کړه د سر په خوځېدو مننه ما یې هم وکړه د کتو مننه بیا ورنږدې شوم ترېنه مې پوښتل چې اشنا څوک یې له کوم ځایه راغلی دومره وهلی چای اخر ګناه دې څه وه ته څوک لرې او که نه وروڼه دې څوک دي او دوستان دې څوک دي کلی دې چېرته دی او کور دې چېرته بلا پوښتنې مې قطار کړې ورته خو بس دیوال ته مې کیسې کولې خپله غوسه مې په کابو کې کړله ورنه مې بیا ټولې پوښتنې وکړې دا ځل یې لږې سترګې پورته کړلې خو د ځواب د راکولو نه و لاس مې ور وړاندې کړ چې لاس به راکړي لاس یې رانه کړ خو لستوڼی لږ وخوځاوه چې ورته ځیر شوم نو لاس یې نه و زړګی مې ولوېده یو آه مې وکړه چې راته ویې کتل د تیر لاندې شو زما د اوښکو د تاثیر لاندې شو چې راته ویې کتل د تیر لاندې شو زما د اوښکو د تاثیر لاندې شو ترخه مسکا یې وکړه سر یې جګ کړ ترخه مسکا یې وکړه سر یې جګ کړ راته یې وویل پروا نه کوي په مسافرو څوک ژړا نه کوي زه مسافر یم کلی کور نه لرم یتیم یم پلار نه لرم مور نه لرم زما دوستان نشته دي ورور نه لرم یم خپلو وروڼو بچو وهلی فارسي وهلی پښتو وهلی زما ګناه مسلماني ده ګرانه ځکه مې داسې زندګي ما یې کیسه غوڅه کړه او چغې مې کړې ورته مې وویل سړی وښایه قسم په خدای چې ستا بدل واخلم زه پښتون یم پښتون پېژنې چپ خوله یې رابنده چپ یې کړم راته یې وویل پښتون به راته نه یادوي دا لیونتوب او دا جنون به راته نه یادوي د پښتنو د لاسه داسې یمه ملا یې راواړوله ملا یې تغمې وه په وینو تکه سره وه په د زخمونو خو هېڅ شمار نه کېده زما پوښتنې ته نور وار نه کېده اخ مې کړل بیا مې ورته داسې وویل ای زویدل یا در په دره یاره زما مظلومه مسافره یاره زه د همدې پښتنو ضد پښتون یم زه ایوبي یم زه خالد پښتون یم زه پښتون یم خو مجاهد پښتون یم د مجاهد ټکی چې واورېدلو ولړزېده راته یې وویل قربان دې شمه جار دې شمه د مجاهد د قدم لار دې شمه ستاسې د خوږ زړګي قرار دې شمه ما ته ایله موقع په لاس راغله زر مې ترې وپوښتل چې نوم دې څه دی خیر د اشنا ما ته خپل نوم وښایه زه دې زخمونو ته پټۍ راوړمه ته دلته کښېنه زه ډوډۍ راوړمه سترګې پټې او خلاصې او پټې کړلې سترګې پټې او خلاصې او پټې کړلې زه ورنږدې شوم چې ونه لوېږي ده هم زما په اوږه لاس کېښوده نور غورځېده چې دا خبره یې وکړه چې زما نوم اف بس راپرېوتلو نور غورځېده چې دا خبره یې وکړه چې زما نوم اف بس راپرېوتلو ډېر مې له ځانه سره اف ووې خو څه معنا یې نه وه بیا مې اوبه ورباندې واچولې بیا مې په خود کړو ترېنه ومې پوښتل چې ته د خدای په خاطر ما ته خپل نوم وښایه راته یې وویل لومړی ته راته نوم وښایه ما ورته وویل صادق یم زه راته یې وویل رښتیا صادق یې ما په تایید ورته قسم وخوړو چې اعتبار یې کله پوخ شو په ما راته یې وویل ما نه پېژنې خپله مورجانه هوا نه پېژنې ته د دردونو دوا نه پېژنې د هر یو جنګ فاتح میدان زه یم زه د سلا د امتحان زه یم ازغی د سترګو د جهان زه یم ما ولې نه پېژنې ما خو ظالمه ټول جهان پېژني ما خو کوڅو کې ماشومان پېژني ما انسانان څه چې پیریان پېژني ما ولې نه پېژنې زه ستا جانان یم که نه زه د مظلوم وطن افغانستان یم که نه ما پې ورمنډه کړه چې غېږه ورکړم خو د سهار د لمانځه مال شوی و چا د لمانځه لپاره پاڅوله زما خواري ټوله اوبه یوړه